فلیکس یا سټرس ته وایي او څنګه محاسبه کیږي. کله چې په سټرکچر باندې خصوصا د سټرکچر په ځینو ممبرونو باندې لکه سلاب، بیم او رتنګوال باندې لوډ راشي، نو په دې ممبرونو کې مختلف سټرسونه منځته راځي چې ول هغې څخه ډېر مهم سټرس چې په بیم، سلاب او رتنګوال کې منځته راځي عبارت دی له فلیکچرل اور بینډینګ سټرس څخه. د دې لپاره چې موږ فلیکچرل یا بینډینګ سټرس ښه وپېژنو او څنګه دا محاسبه کېږي، نو دې د خاطره زه یو بیم فرضومه. پر بیم باندې لوډ اپلای کوم. کله چې لوډ په بیم باندې اپلای شي، زموږ بیم څخه شکل څخه معلومیږي چې بیم سمپلی سپورټ دی او دلته چې دی په هغه کې په سپورټو کې لوډ ډیفلیکشن مساوي صفر دی. نو دا لوډ د دې باعث ګرځي چې زموږ د بیم په داخل کې بینډینګ مومنټ منځته راوړي. بیم مو سمپلی سپورټډ فرض کړی دی او کوم لوډ چې په بیم باندې موږ اپلای کړی دا UDL یا یونیفارم ډسټریبیوټډ لوډ دی. نو دې څخه چې کوم مومنټ ګراف منځته راځي داسې یو شکل ځان ته نیسي. که چیرې موږ تاسې بیم د خاطره کراس سیکشن رسم کړو او د فلیکچرل سټرس د خاطره دې ډیاګرام رسم کړو، نو نظر د فلیکچرل سټرس ډیاګرام څخه موږ ته معلومیږي چې د بیم په داخل کې کراس سیکشن کې دوه ډوله چې دی فلیکچرل سټرس منځته راغلی دی، یعنې دا په دوه ډول ویشل شوی دی چې یو برخې ته کمپریسیو فلیکچرل سټرس او بل برخې ته ټینسایل فلیکچرل سټرس ویل کېږي. یعنې د بیم د نیوټرل اکسس نه پورته خواته چې کوم برخه د کمپریشن لاندې هلته کمپریسیو فلیکچرل سټرس منځته راځي او د نیوټرل اکسس نه لاندنۍ برخه چې کوم ځای کې بیم په ټینشن کې وي ټینسایل فلیکچرل سټرس منځته راځي. او خپله په نیوټرل اکسس کې زموږ سټرس څه دی مساوي صفر دی. څرنګه چې دا کانکریټ خپله ټینشن د خاطر ښه مواد نه دي مګر کمپریشن د خاطر ښه مواد دي، نو دې د خاطر چې دلته ټینسایل فلیکچرل سټرس منځته راځي، نو موږ په هغه برخه کې چې د نیوټرل اکسس نه کتنۍ برخه ده هغه برخه چې هلته ټینسایل فلیکچرل سټرس وي موږ تاسې کانکریټ د خاطره سیخان اپلای کوو. که چیرې موږ تاسو وایو فلیکچرل سټرس یا بینډینګ سټرس محاسبه کوو، نو دې د خاطره موږ تاسې یو فورمول لرو چې فلیکچرل سټرس مساوي کېږي مومنټ ضرب وای یا هغه فاصله د نیوټرل اکسس څخه تر هغه نقطې پورې چې موږ غواړو هلته فلیکچرل سټرس پیدا کړو پر آیا مومنټ اف انرشیا باندې. په دې فورمول کې موږ ته مومنټ کې وای هغه فاصله ده چې نیوټرل اکسس څخه تر هغه په مقطع کې تر هغه نقطې پورې چې موږ غواړو هلته فلیکچرل سټرس خپل محاسبه کړو او خپل آی چې دی د مومنټ اف انرشیا کراس سیکشن یا مقطع د خاطره. په دې ځای کې موږ تاسو کولی شو ځینې پوښتنې هم ځواب کړو. مثلا یو څوک پوښتنه کوي د بیم په کومه برخه کې فلیکچرل سټرس اعظمي وي، نو زموږ ځواب به دی په دوه نقطو کې، په هغه نقطه کې چې مومنټ اعظمي وي. د شکل څخه هم معلومیږي چې مومنټ زموږ فلیکچرل سټرس سره مستقیمه رابطه لري، نو څومره چې مومنټ ډیریږي په هغه ځای کې فلیکچرل سټرس هم ډیریږي. دویمه نقطه څومره چې موږ او تاسې د نیوټرل اکسس څخه په کراس سیکشن کې پورته خواته یا لاندې خواته ځو، یعنې هر څومره چې پورته او لاندې نسو موږ وای اعظمي کېږي. وای هم فورمولا کې وای هم د فلیکچرل سټرس سره مستقیم فاصله رابطه لري، یعنې هر څومره چې زموږ ستاسې وای ډیریږي نو فلیکچرل سټرس هم ورسره څنګه ډیریږي. څرنګه چې موږ تاسې وایو فلیکچرل سټرس په بیمونو کې، سلبونو کې او رتنګوال کې ډېر مهم فکتور دی او موږ دا د ساختمان دا عضوي بیم، سلب او رتنګوال اکثریت فلیکچرل سټرس د خاطره ډیزاینوو. که چیرې موږ تاسې یو کالم فرض کړو، نو کالم یو ساختمان داسې یو عضو دی چې اکس د سټرس په دې کې ډېر دی او اکثریت کالم چې دی د اکس د سټرس لپاره ډیزاینېږي.